او یاد وساته چې اصلي اصل د پاکو خلکو نه پیدا وي، د پاکو نه. قسم په الله که عالم پسې سپکوي، قسم مې درته وخوړم، خو چې خټه پاک کوي. پنځه کسه کښېنې عالم پسې به لګیا شي، خو چې لس کسان کښېنې عالم پسې به لګیا شي. موبایل خو چېرته بیا تللی نه دی، لګیا شی په دغې موبایل. دا خبرې چې ورکوي په څه ورکوي، دا چې خورېږي څه ورته وایي فیسبوک. په هغې فیسبوکو باندې لګیا شي، علماو پسې خبرې کوه، سپکې ډتې ورپسې وایه. څومره چې ځان رسوا کول غواړې او څومره په کور کې بیمارۍ پیدا کول ځان له غواړې او ځان ذلیله کول غواړې، تکله شه. قسم په الله که د دې علموي سمو کې ځان به تباه کې، ځان به ذلیله کې، ځان به رسوا کې، الله به دې وجني، خو ټیم به دله درکوي. اول به دې کړی په دې دنیا کې، بیا به در سره رب العالمین ګوري. دا علمو پسې، ائمو پسې، بزرګانو پسې چې دا لګیا دي، دا د یو کوچې خولې په کنټرول کې. علماو دا به قدر کې، د علماو بېعزتي به نه کې. چا چې د علماو بېعزتي کړې ده، رب العالمین هغه رسوا کړي دي. بلکل د علماو بېعزتي نه ده پکار. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي، وی د دواړو جهانو سردار مبارک مې په خوب کې ولید. وی پاک پیغمبر مبارک راته وی چې راځه ابوبکره جهنم درته خیر. وی زما لاس ونیو او ځان سره روان کړم. وی د جهنم په غاړې ودرولم، د جهنم ته ګورم دا غرغنډي دي پکې او دا خلک پکې سوځي او دا چغې دي پکې. وی بعضې کسان پکې داسې دي چې د هغوی دا مخ او دا سر دا د خنزیر ګرځېدلی دی، د خنزیر ګرځېدلی دی، او د جهنمیانو هغه وینې زه ویسکې. وی زه د الله رسول ته یم چې د الله رسوله په نورو جهنمیانو کې خدا ډېر زیات په بد حالت کې دي، د دوی خو دا مخ او سر د خنزیر ګرځېدلی دی، دا خو د جهنمیانو دا وینې زه ویسکې. د الله رسوله دا خو ډېر څه عذاب کې مبتلا دي. دا څوک دی؟ فقیه ابواللیث صاحب دا واقعه ذکر کړې ده. وایي ما ته وایي چې دا هغه خلک دی چې علماو سره حسد کو، علماو سره بعث کو، علماو پسې سپکې ډتې ویلې دي، بغیر توبې وفات شوي دي، نو دا د هغوی هغه سزا ده. رونو تویش کې راتلل نه دي پکار د لیډر دپاره، او یا فرض که مثلا د خان او د ملک دپاره چې تا هغه خوشحالی او عالم پسې ته لګیې، خو خبره به د اوټي کنه، اوټ دپاره به لګیې کنه، د سیاست دپاره به لګیې کنه. ملا سره خو ستا پټۍ شریک نه دی، پوله دې ورسره شریکه نه ده، خو مقصد دا دی چې ستا د جومات د امام دی به یو پارټۍ سره تعلق ساتي، ته به بلې پارټۍ سره تعلق ساتې. نو خبره داسې ده، دا دنیا د څوک به څه کوي څوک به څه کوي، دا چا خپل کار دی. ته خپل منځونه کوه، ته بعض مه ساته. ستا د علاقې یو عالم دی، خو ته ورسره په څه بعض کې، خو یو پارټۍ سره به تعلق ساتي. که ښه پارټۍ سره تعلق ساتي، که بدې سره پوه شه، خدای پوه شه، ته پېښه خدای پېښه. مه کوه د لیډر دپاره د عالم سپکاوي، مه کوه د کلي د خان او د ملک دپاره د عالم سپکاوي، مه کوه د MP دپاره او د وزیر دپاره او د MNA دپاره سپکاوي. خو د هغه نه به یې د لارې تمي که نه، د هغه نه به یې د زوی د نوکرۍ تمي که نه، د هغه د نوکرۍ دپاره نوکري الله ورکوي، لارې کوڅې به ستا الله پخوي. د هغې د وجې نه د علماو سپکاوي ګورې مه کوې. ګورې دی علماء منگا تا دین را رسولی دی، دین را رسولی دی. دا علماء زمنگا خیر غواړي، خیر. کم سړی چې عالم ته په ښه نظر باندې ګوري، د عالم قدر کوي، قدر. رونو الله غ مالدارۍ ګوري. او مونږ ولیدل چې چا د علماء بې قدري کړې ده، هغه الله رانیولی دی. ګوري ته زورور نه، زورور الله دی. ګوري د ستا سټوکې د الله په قبضه کې دی، زورور الله دی. ګورې د الله نه ویرېږه. ګورې مه کوه عالم سپکاوی مه کوه، د جومات د امام نه خادم مه جوړوه. سم شه، استاد جي پوړ خو دې نه دی روښکې، استاد جي مصلی خو دې نه دی روښکې، استاد جي جومات خو دې نه دی پاک کړی، استاد جي نن خو دې ډیګی نه دغه کړی. یا ظالمه دا د جومات له خدمتګار راوستی دی، که د امام دی. ستا په جومات کې طالب دیری د قرآن زده کوي، حدیث زده کوي، دی به تاله جومات پاکوي، دی به تاله پکیر وباسي، دی به تاله پوړونه اچوي.
چې ته به ورته وایې تیارې ته ناست یې خورې او څکې جومات خدمت نشې کولی په بله زه د الله نه ویرېږه ګورې ډوډۍ که ورکوې د الله دپاره یې ورکوې بجلي کې استعمالي د الله دپاره چې د دین خدمت کوي رونو ګورې دا خپل زور و زغمې دا خپله پیسه و زغمې ګورې دا خپل بچي و زغمه دا خپل طاقت و زغمه دا قسم په خدای چې الله غشتی شي د ډېر زورورو نه الله پاک واغېستل مشرف چې الله راونیو په کوم مرګ الله مړ کړ خلاص شو د الله نه الله نه ویرېږئ ګورې که الله راونیوي که نه قسم په الله که خلاص چې ته ګورې په داسې بیمارو به دې ور واچوي چې دا نشه به درله ختمه کړي په داسې دشمنۍ به دې ور واچوي چې د بچو غم به در سره وي چې خدایه بچې به مې کور ته جمدې راشي او که به رانشي په داسې عدالتونو به دې ور واچوي چې د دې مال او دولت نه به دې الله خلاص کړي ګورې دا به نه وی چې زما دشمني نشته او زما دشمن نشته نه الله به درله څوک پیدا کړي ګورې رب العالمین به ستا د رسوایۍ او ستا د ذلت دپاره څوک پیدا کړي کمې سینې چې الله د قرآن د علم نه ډکې کړې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ډکې کړې دي هغه سینه د الله دپاره ښکل کا د الله دپاره دغې خلکو خدمت وکړه تقبیل د یدین وکړه لاسونه ورله ښکل کا د نعمت ناشکري مه کوه ګورې د دواړو جهانو سردار مبارک امام الانبیاء الله د بیت الله په خوا کې پیدا که څومره لوی انسانو ابو جهل د نعمت ناشکري وکړه عتبه د الله د نعمت ناشکري وکړه شیبه د الله د نعمت ناشکري وکړه ولید د الله د نعمت ناشکري وکړه ابو بکر ناشکري نه ده کړې الله ورسره څه وکړل الله راونیول که راوننیول د هغې سردارانو نه ته زیات دي ستا په محله کې علم پیدا شوی دی ستا په کلي کې الله علم پیدا شوی دی ظالمه د ابو جهل په قدم قدم مږده د عتبه په قدم باندې قدم مږده د شیبه په قدم باندې قدم مږده ابو بکر پسې لاړ شه علی رضی الله عنه پسې لاړ شه عثمان رضی الله عنه پسې لاړ شه صحابو پسې لاړ شه د خپل امام لارې ځمکې ته نه دي پرېښې رسول الله مبارک امامو د هغه د اودسو بې ځمکې ته نه دي پرېښې په ځان باندې راچولي دي داسې مه کوه چې ابوجهل سکیمونه جوړول خلک یې د رسول الله مبارک په مقابله کې راټولول هغه کردار مه کوه د الله نه ویرېږه ګورې 14 کاله خو الله ابوجهل ته رسول الله مبارک دشمن ته صبر وکړه الله ورسره څه وکړل امیه سره یې څه وکړل عتبه سره یې څه وکړل شیبه سره یې څه وکړل ته به مسلمان کافر بنې کافر درته نه ویمه خو د هغوی په قدم مه ځه ګورې څوک چې د دغې خلکو په قدم تللی دي علماو بېعزتي یې کړې ده الله رسوا کړي دي مونږ ولیدل چې چا د عالم رسوایي کړې ده قسم په الله ښځې ته الله مټیزې بوتلې دي ښځې الله لوڼه مټیزې بوتلې الله خویندې مټیزې بوتلې الله ښځې مټیزې بوتلې الله شرمولې دي ګورې الله د هغوی په کور کې دشمنۍ پیدا کړې د الله نه ویرېږئ فیسبوک او موبایل دې په لاس کې دی سم شی د علماو نه علما چې جسم دا عالم دی سر ولې د خنزیر جوړی جسم د هغه دی سر ولې د سپي جوړی جسم د هغه دی سر ولې د خر جوړی او که ته وایې چې دکې خو دا نقصان دی هغې عالم ته مو ګوره ذات ته مو ګوره ستا د ښځې نوم به خلکو له ورځي د هغه د ښځې نوم به چاله نه ورځي ستا د لور نوم به خلکو ته زدی هغه به ني د هغه ښځه به په کور کې ناستی ستا هغه به موټروی وي د هغه لور به په کور کې ناستی ستا هغه به موټروی وي او دا معاشره ده په دې کې به عالم کې نقصانات وي خو هغه کې به کم وي تا کې به زیات وي هر څه چې د الله به ګناهګار یې عالم ته د دین د وجې قدر وکړه ګورې نن سبا هغه شی ختم شوی دی موبایل دله د لاسو د 20,000 راغلی دی لګیا یې عالم پسې خبره لګیا یې عالم پسې خبره ظالمه تحقیق وکړه کنه وګوره چې سار د عالم شي او ماسخوتن د عالم شي دې څه کوي د زه زندګي د سره دې سا کم خوا لاړ شي زه کم خوا ځم که غوښه اوس سوځي که نه وایي د پیتۍ نښه ده قسم دی که عالم ته ورسېږي چې کوم انسان عالم سره محبت ساتي الله به جنت ته بوځي د دواړو جهانو سردار مبارک ته یو صحابي وي متى الساعه د الله رسول قیامت به کله پاک پیغمبر مبارک وته ما اعددت له هغې دپاره څه تیارې کړې دي او ورته څه وایي
څه تیارې دې کړې دی او که نه دې کړې وایي او د الله او د الله رسول سره مې مینه ساتلې ده دا مې تیارې کړې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي ته به هغې چا سره چې چا سره د محبت دی ستا که عالم سره محبت وي هغه سره به د الله د محشر په میدان کې یو ځای کړي او که هغه سره د بعض وي که نه او د هغه په مقابله کې بېدینه سره ولاړې پوه شه چې د محشر په میدان کې به م ولاړې زمونږ ستغو پسې مزه قسم دی چې خیر هم غواړو خیر قسمیه الفاظ مې درته وي قسمیه چې خیر غواړو خیر بس غلط ګمان به په موږ باندې نه کوي بس ما راته قسم وخوړل چې په بنیتۍ دا خبرې موږ نه کوو خالص خیر هم غواړو بس ته پرېښه او خدای پېښه په منبر ناست د جمعې ورځ ده چې خبرې مې وکړې تیزې به مې کړې خو قسم مې درته وخوړل چې خیر هم غواړو بس که ته ښه ګمان کوې او که ته غلط کوې ته پرېښه